تازه نوې او په زړه پورې خبر راشد خان هم ټي10 لیګ کې شامل شو. ګران او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د 100 توپونو لیګ به راروان 2020 کال په انګلستان کې پیل شي. د لیګ کې 8 لوبډلې لوبېږي او د یکشنبې په شپه ورته د انګلستان په وخت ماښام 2 بجې د لوبغاړو بولي کېږي. د شنبې په ورځ د انګلستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې هره لوبډله باید مخکې له مخکې د 100 توپونو په لیګ کې درې انګلستاني د ملي لوبډلې لوبغاړي واخلي. 2 د لوبغاړي د انګلستان د کلیوالو او نورو سیمو څخه اخیستل کېږي. د نیوزیلینډ آلراونډر جیمی نیشم په دې لیګ انتقاد کړی او ویلي دی چې 20 ورځې لوبې ښې خوندورې او بریالۍ دي، نو د دې لوبو رواجولو ته اړتیا نشته. خو بیا جوروټ ویلي چې دا لوبې ښې دي او خورا ګرمې به وي. د لیګ کې 25 بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کېږي چې افغان ګوګلي ماسټر راشد خان هم پکې شتون لري. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.